خپل یار راغوښتی دی او بیا ویډیو هم کړې ده. دغه ویډیو چې ده دی په سوشل میډیا باندې اوس راغلې ده. خو دا ښځه چې دا کوم ځای سره تعلق ساتي تفصیلات به تاسو ته درکوم. ویډیو هم راغلې، ویډیو به هم در سره شریکوم. دوستانو خو اول یو دوه درې خبرې ضروري ګڼم. موبایل چې د کله نه زموږ ستاسو ژوند او زندګۍ ته راغلی نو خلک یې برباد کړل، خلک یې د هر څه نه ویستلي دي، خلک یې په داسې لارو سر کړي چې تباه او برباد یې کړل. دا یو واقعیت چې یو کلیوالي جینۍ یو بازار کې یو هلک سره تعلقات جوړ کړي او د دې جینۍ چې و دې به داسې کار کولو چې د دې خاوند په خپل وطن کې نه و، نو دې داسې کار کړی دی چې دغسې تعلقات یې جوړ کړي. دغه هلک چې دی بیا خپل کور ته راغوښتی، کور ته د راغوښتلو نه پس یې بیا موبایل هم ایښی دی او د ځان نه ریکارډینګونه هم کړي دي او پلیت او ناروا تعلقات یې هم جوړ کړي دي چې دوی د ځانه کله دغه ریکارډینګ هم کړی دی. اتفاقا دغه موبایل د دې ښځې نه هم دلته پاتې شوی، د دې د کورنۍ چې څوک راغلي دغه موبایل یې راوچت کړی دی او په دغه کې دا ټوله ډیټا ټولې ویډیوګانې پرتې وي. نو د هغې نه هم په غلطۍ کې په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دی چې بیا د دوی د شرم او د عزت جنازه وتې ده. نو د دې خبرې نه مې مقصد دا و چې موبایل خو هسې هم د خلکو دشمن جوړ شوی دی په کورونو کې چې څوک هم موبایل ساتي نو تباهي وکړله. موبایل ساتلو مقصد مې دا نه دی چې ګینې دوی ریکارډینګ وکړو، دوی رسوا شول. زما مقصد دا دی چې دوی په موبایل باندې یو بل سره رابطه جوړه کړې وه، یو بل سره تعلقات ساتل او دغه تعلقات داسې حد ته ورسېدل چې د یو بل عزتونه یې لوټ کړل او بیا دغه عزتونه په سوشل میډیا باندې خلکو ولیدل نو دوی نور هم په شرمونو باندې وشرمېدل او د حیا عزت جنازه یې ووتله. په هر مور پلار باندې یا په هر خاوند باندې دا غږ کوو چې خپلې مېرمنې خپل کورنۍ چې دا په خپل کنټرول کې راولي او دا کوم کارونه چې شروع دي یا د کوم کارونو چې خلکو شروع کړي دي په کورونو کې پردو سړو سره په موبایلونو باندې خبرې یارانې دوستانې سړي راغواړي دوی هم ورچکر وهي او کور کې د خلکو سترګو کې شګې اچوي. نو دغسې خلک پکار دی چې سخته سزا ورته ورکړي چې دغسې جینکۍ یا دغسې هلکان هر څوک چې وي